أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. دا سورة طور دا مکی سورت تے او پدیکم اثبات عقیدی دا اللہ دا وحدانیت او دا توحید عقیدہ او باس بعد الموت او دا مرگ نورست دا منکرینو چکم حالات تی دا دوزخ او د مؤمنانو چې کوم حالات دي د جنت غ ذکر کیږي او دارنګه اثبات د رسالت هم پکې کیږي. په دې کې الله په یو څلور پنځه شیانو باندې قسم کړی دی او بې دا ویلي چې په دغه شیانو مې د قسمي چې د الله عذاب راتلونکی دی یعنی قیامت کې او څوک یې مخنیونکی نشته. یوی په کوی تور غر باندې قسم کړی و تور په ټولو غرونو کې په کوی تور غر باندې ځکه قسم کړی چې دا برکتناک او بختور غر دی. په دې باندې الله تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي وخت په وخت. او دویم قسم الله کړی و کتاب مستور په هغه کتاب مې د قسمې چې کوم لیکلی شوی دی په خورو وړو پاڼو کې یا تنی مراد لوح محفوظ دی او یا مراد تنی قرآن شریف دی چې دا په خورو پاڼو کې لیکل شوی دی. او دریم قسم کړی په بیت المعمور باندې چې دا د ملائکو قبله ده. بیت المعمور دا په اسمانونو کې د ملائکو قبله ده او د دې بیت الله شریف په موازات باندې او برابري باندې ده یعنی په وم اسمان کې یوه قبله ده چې هغې نه ملایکې طوافونه کوي او عبادت کوي. نبی علیه السلام مبارک چې معراج ته تللی نو هلته یې ولیدې چې ملایکې په ګڼ تعداد کې طوافونه کوي. نبی علیه السلام د جبرائیل نه پوښتنه وکړه چې دا څه شی دی؟ هغه ورته ویل دا د ملایکو قبله ده لکه ستاسو چې دنیا کې خانه کعبه ده او دې نه په یو وخت کې 80,000 ملایکې تاویږي او یو وارې چې طواف وکړي قیامته پورې بیا د هغو نوبت نه راځي. دومره ډېرې ملایکې دي نو هغې ته بیت المعمور وایي. الله وایي په دغې بیت المعمور قبله مې د قسمي. او بل قسم یې کړی په سقف المرفوع هغه لوړ چت مراد تنې اسمان دی یا عرش معلا دی. او بل قسم یې کړی البحر المسجور هغه دریاب چې اور به پې ولګي چې ورځ د قیامت شي نو دا سندونه به اور والی. الله دیرشمه سپاره کې وایي سورت تکویر کې واذا البحار سجرت هغه ورځ باندې چې دریابونه به اور والی یعنی دا اوبه به ټول اور وګرځېږي سور اور به پې بلیږي. نو الله وایي په هغه دریاب مې د قسمې چې اور اخلي. او ځینې علماو لیکلي د دې نه هغه دریاب مراد دی چې د عرش نه لاندې بهیږي. حدیث مبارک کې راځي چې د الله د عرش نه لاندې او د اوم اسمان نه بره یو دریاب روان دی او قیامت کې به د هغې نه یو باران بیا وشي. کله چې یاجوج او ماجوج فساد شروع کړي عیسی علیه السلام تنې تنګ شي او مؤمنان عیسی علیه السلام به الله ته سوال وکړي. الله به ورته وایي مؤمنان ملګري دي غره له اوچت که یاجوج ماجوج زخ ډېر دي ډېر زیات دي. نو عیسی علیه السلام به خپل ملګري غر له جګ کې ټول مؤمنان او یاجوج ماجوج به لاندې فسادات وکړي ښه ډېر. بیا به پې الله پاک یو سیلی راوړي او ټول به مردار شي ختم به شي او بیا به بوی شروع شي. بیا به غټ غټ مرغان راشي دوی به وړي او لرې ځایونو کې به یې ګزاروي. بیا به د دغې دریاب نه باران وشي چې دا کوم والبحر المسجور د عرش نه لاندې دی او دا ټوله فضا به خوشبوی او تر و تازه کی. نو الله پاک په دغې دریاب باندې قسم کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. والطور الله وایي زما د قسمې د کوی تور په غر باندې چې کوم باندې الله پاک د موسی علیه السلام سره خبرې کړې وي او بختور غر دی او قرآن کې ورته مبارک ویلی شوی.
و کتاب مستور او قسم می دی پاغا کتاب لکلی شوی فی رق منشور په خورو ورو پاڼو کې قرآن شریف یا لوح محفوظ او یاد دین مراد عمل نامې د انسانانو دی په هغه عمل نامو مې د قسمی چې خورو ورو پاڼو کې لیکل شوي چې د انسانانو اعمال پکې لیکل کېږي والبیت المعمور او الله وی قسم مې دی په هغه قبله د ملایکو باندې چې بیت المعمور دی چې ملایکې ته طواف کوي والسقف المرفوع او قسم مې دی په هغه چت لوړ باندې چې اسمان دی یا عرش معلا دی وواړه اسمانونو نه بره بیا سدرة المنتهی ده او د هغې نه بره د الله عرش دی ځینې روایاتو کې راځي ابن کثیر دا روایتونه ذکر کړي چې د ځمکې د تل نه چې تحت الثرا ورته وایي د ځمکې هغه اخري بیخ ته چې څوک لاړ شي څوک خو نشي تللی خو بالفرض او د هغې ځینې یو شی په تیز مزل باندې بره والوزي او روان شي نو د الله د عرشه پورې د تحت الثرا نه 50,000 کاله مزل دی 50,000 کاله د الله عرش د سدرة وم اسمان دی او وم اسمان نه بره سدرة المنتهی ده بیا د هغې نه وروسته یو بل مقام دی بخاري شریف کې هغې ته صریف الاقلام وایي چې کمې فیصلې د الله راځي هلته ملایکې ځان سره جمع کوي د صریف الاقلام نه بره بیا عرش معلا دی نو الله وایي زما د قسمې په هغه چت لوړ باندې والسقف المرفوع والبحر المسجور او قسم مې دی په هغه دریاب باندې چې اور به والي په قیامت کې دغه 5 شیانو باندې مې دی قسمې په دې خبره چې ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب د رب ستا چې دی خامخا واقع کېدونکی دی د قیامت عذاب خامخا واقع کېدونکی دی الله په 5 قسمونه وخواړه ما له من دافع نبی د دې عذاب د پاره هیڅ څوک دفع کوونکی داسې یو قوت نشته چې رامخکې شي ووایي چې یا الله بس عذاب مه راوړه لکه دې دنیا کې یو څوک چاله سزا ورکوي یو بل قوت رامخکې شي ورته بس دا به نه کې نور دا شی به نه کې دې نه لاس واله الله وایي ما له من دافع نشته د دې دپاره هیڅ څوک دفع کوونکی نه ملایک او نه پیغمبران دا به په کومه ورځ دا عذاب یوم تمور السماء مورا الله وی دا به په هغه ورځې چې حرکت وکړي اسمان په حرکت کولو سره اسمان وخوځېږي وتسیر الجبال سیرا او روان به شي دا غرونه په روانېدو سره غرونه به تیز روان شي بل ځای کې الله فرمایي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قیامت کې به دا غرونه تا ته ولاړ ښکاري خو د وریځو غوندې به تیز رواني اول به روان شي دا غرونه تیز به رواني لکه هغه اور ګاډی چې رواني دا به اول حالتي بیا به په بل حالت راشي زری زری به شي سوره واقعه کې الله وایي وبست الجبال بسا میده میده به شي غرونه په میده میده کېدو سره د خاورو غوندې به شي او دریم یو تیزه سیلی به راشي او په هوا به دوړه والوځي د غرونو فکانت هباء منبثا یو گرد بشي په هوا کې خور اور بس غرب ټول د دنیا غرونه به یو دوړه شي او هوا کې به والوځي او به ختمه شوه قصه نو میدان به ځمکه به اواره پیدا شي پاتې شي داسې به اواره الله وایي لا ترى فيها عوجا ولا امتا نه به پکې لوړه وګورې او نه به پکې جواره وګورې یو اوار میدان به دا ځمکه نو دا کیفیات راتلونکي دي وتسیر الجبال او روان بشي غرونه سیرن پر روانېدو دا ټول شی نه د الله قوت ته به نشي ټینګېدی فویل یومئذ نو هلاکت دی په دغه ورځ باندې چا دپاره للمکذبین د هغه خلکو دپاره چې قرآن له پیغمبرانو له دروغ ویلي دي دروغجن ویلي مکذبین معنا د دروغو نسبت کوونکي چې پیغمبرانو ته چا ویلي چې دروغ هم راوړي او اساطیر الاولین او اکتتبها او داسې نور نسبتونه یې کړي او قرآن له آسماني کتابونو ته دروغو نسبت کړي دوی دپاره په دې ورځ الله وایي بیا هلاکت دی یعنی کافرانو ته دا کافران کم خلق دي الله د دوی یو څو خصلتونه ذکر کوي الذین اغا کافران هم فی خوض چې دوی په باطلو کې یلعبون
عباسیت کوي باطلو خبرو کې ورننوتي دي او چټیت کوي خوض هغه بیکاره خبرو ته وایي او یلعبون چې دوی پکې عباسیت کوي کله د پیغمبر خلاف خبرې کوي کله د قرآن خلاف کله د اسلام او د دین خلاف نو دوی دپاره به په دې ورځ باندې هلاکت دی الله و یوم دا داسې ورځ ده یدعون الی نار جهنم چې ورټیل به وهل شي دا کافران اور د جهنم ته دعن په ټیلوالو سره یعنی ملایکې به ډېر په بېعزتۍ باندې ورګزار کړي په بېعزتۍ روایاتو کې راځي چې لاسونه به یې شاله وتړي الله به ملایکو ته وایي خذوه فغلوه ونیسئ وی تړئ او چې په زنځیر باندې شاله وتړي بیا به یې خپونه ونیسي او په سینه باندې به یې روان کړی او داسې به ورټیل وی جهنم له به یې ورګزارئ لکه هغه بندین چې موږ او تاسې د دغې کې ګورو چې خپونې نیول او زغلی یې په منډې روان کړي یوم په هغه ورځ باندې یدعون الی نار جهنم دعا چې ټیل به وهل شي کش به کړلی شي دا دوزخین اور د جهنم ته په کش کولو سره او په وردیکه کولو سره او چې کله د جهنم څنډې له ور ورسئ دلته ورته ووایي ملایک هذه النار التي دا هغه اور دی کنتم بها تکذبون چې تاسې به دروغ ګڼلو تاسې به دنیا کې ویل چې نشته دوزخ موزخ او څوک د قیامت نه راغلی دی او څوک الله به ورته وایي دا هغه اور دی چې تاسې به دروغ ګڼلو او پیغمبرانو به درته ویل تاسې به نه منله ورته به هم داسې ویله چې ځکه نه راوړه د الله عذاب که ته رښتونی الله وایي دا هغه اور دی اوس تاسو نه پوښتنه کوم الله وایي افسحر هذا آیا دا سحر دی تاسو به ویل چې پیغمبر سحر کړی او جادو دا دوزخ هم سحر دی که څنګه ام انتم لا تبصرون او که نه تاسې نه ګورئ دنیا کې هم حق نه لیدو اوس دوزخ هم ګورئ که نه ګورئ ولا لږو ګورئ یعنی دا ټولې خبرې به د دوی د سپکاوي دپاره کېږي دې ته وایي توبیخ او تقریع مفسرین لیکلي یقال لهم هؤلاء الکلمات للتوبیخ والتقریع تقریع ټکولو ته وایي الله ورته دا ټکي کوي د ښه راټلو او ټکولو دپاره چې یو سړی دې مخکې کړی لغت یې هم ورکړي او بیا ورته وایي چې سمیږي که نه تاله خو ما ویلي اوس دې عقل سر ته راغی که نه نو دا ټکي به ورته الله کوي الله به ورته وایي دام سحر دی که څنګه پیغمبران خو ساحرانو او که نه نه ګورئ حق خو هم نه لیدو اوس دوزخ ګورئ که نه اصلوها ورننوځئ فاصبروا او لا تصبروا خوښ هم ده که صبر پکې کوئ او که نه کوئ که صبر کوئ هم پراته به او که بې صبري او چغې کوئ هم پراته به د الله رحم در باندې نور نه راځي سواء علیکم دواړه حالته په تاسو باندې یو برابر دي که صبر کوئ او که بې صبري کوئ چغې او سورې وهئ انما تجزون ما کنتم تعملون بېشکه تاسو ته هغه بدله درکول کېږي چې کوم اعمال هم دنیا کې کړي کم کفر هم چې کړی او شرک هم کړی او د قرآن بې ادبي هم کړې وه او نور غلط کارونه هم کړي دې کافرانو خو ډېر کارونه کړي خراب نو دا تاسو ته بدله د هغه اعمالو درکول کېږي کنتم تعملون چې تاسې به ټول عمر کول دا هو تخویف اخروي دی ته وایي اوس الله بشارت مؤمنانو ته وروړئ الله وایي د مؤمنانو حال به د دې نه بالعکسي د هغوی حالات به داسې وي ان المتقین بېشکه د الله نه یریدونکي خلق متقیان چې تقوا کوي د الله نه یره کوي یعنی مؤمنانې فی جنات و نعیم دوی به په جنتونو کې باغونو کې او په نعمتونو کې به د الله قسمه قسم نعمتونه به فاکهینا دوی به خوشحالی بما آتاهم ربهم په هغه څه باندې چې دوی ته رب ورکوي الله چې تیشه ورکوي قسمه قسم لباسونه سورلینې ماڼۍ او قصرونه خوراکونه هر څه چې ورکوي دوی به پې خوشحالی په دې شیانو باندې او بل ځای کې الله وایي چې ولکم فیها ما تشتهی الانفس وتلذ الاعین تاسو ته جنت کې هر هغه شی دی چې د انسان زړه ورته کېږي او سترګې په لیدو باندې خوند اخلي وتلذ الاعین چې د هغې په لیدو باندې سترګې خوندورې کېږي هغه شی نه دي دلته او دلته الله وایي فاکهین بما آتاهم ربهم دوی به خوشحالی په هغه نعمتونو چې الله یې ورته ورکوي او یو لوی نعمت پې بل هم دی هغه ده ووقاهم ربهم
او دا جنتیان به الله وساتي، دا متقیان به الله بچ کی عذاب الجحیم د عذاب د دوزخ نه. الله وایي که دا نور نعمتونه ورم نه کم چې دوزخ نه مې بچ کې دام لوی نعمت دی. د جهنم نه مې بچ کړلې. جهنم نه چې سړی بچ شي صرف یو میدان کې ور وغورځې هم خوشحاله وي. اعراف والا به خوشحاله که نه چې دوزخ او جنت منځ کې پراتی وي. به یا الله شکر دی چې جهنم ته لاړ نه شو، جنت خو لا لرې خبره ده. نو الله وایي ووقاهم ربهم، بچ پکې دا متقیان او مؤمنان رب د دوی د عذاب د جهنم نه. او داسې به ورته وویلی شي جنت ته چې ننوځي کلو واشربو، خورئ او څکئ، هنیئا پریمانه خورئ، سمدستي بار شی را پیدا کېږي وخت په وخت. بما کنتم تعملون، دا د هغې په برکت باندې چې دنیا کې هم کم عمل کو. تاسې دنیا کې منځونه کول او تاسې تلاوتونه کول، تاسې روجې نیولې، تراویح اوږدې کولې، مسلمانانو سره هم ښېګړه کوله، بس دا د هغې بدله ده. اوس خورئ او څکئ پریمانه. متکئین، الله وایي دوی به تکې لګولي، دا جنتیان به تکې لګونکي علی سرور، په داسې پالنګونو باندې. جمع د سریر، د سریر چپرکټ او ډبل بیټ ته وایي. په داسې چپرکټونو به یې تکې لګولي، مصفوفتن چې قط په قط به پراته وي، داسې قطارې به دا کټونه ډېر زیات پراته وي. دا محدود به نه وي چې ګنې والا او یو کس دپاره به یو کټ، الله وایي سب په سب به پراته وي. وزوجناهم، او موږ به دوی ته په نکاح کو بحور عین، هغه حورې غټو سترګو والا په متناسب مقدار باندې. الله وایي دا خو د جنتیانو حال شو. اوس دا پلاران چې د لوړې درجې خاوندانو او ډېر عبادتونه یې کړي او تقوادارو، او د دوی هغه اولاده، هغه مؤمنان اولاده چې دین دغه مؤمنانو خو ډېر نیک عملونه پلارانو قدرې نه دي کړي، الله وایي هغه به هم دې پلار سره جنت کې ور یو ځای کړم. مثلا یو پلار دی لوی درجې ولی الله دی، تقوادار پرهیزګار دی، دا لوی لوی اولیاء وګوره، او د هغې اولاده او خپلوان او کورنۍ مؤمنان دي، خو هغومره ډېر کار یې نه دی کړی، تقوا یې نه ده کړې. الله وایي هغې پلار ته د دې لوی تقوا په برکت باندې دا مرتبه م ورکوم چې دا مې هم دې ځای له ورسوه، ټوله کورنۍ م ورپسې هلته وررسوم. اگر چې کورنۍ دومره عمل نه دی کړی، دا بعضې کورنۍ کې یو ولی الله تیر شي، نو نور خو هغسې نه که نه، نور خو اولیا نه وي، خو صرف به 5 وخته مونځ کوي. نو الله وایي د دې ولی الله په برکت او د دې نیک سړي په برکت چې دا پې خوشحاله شي، دا اولاده م ورسره ور یو ځای کوم، جنت ما لوړو درجو لی ورپسې رسوم، دا ور رسوم. دین علماو لیکلي چې د مشرانو او د پلارانو او نیکونو نیک عبادت اولادې ته فایده رسوي، خو په دې شرط چې اولاد په شریعت مستقیم رواني، دا نه چې لوچکي کوي او غلط کارونه کوي. لکه بعضې خلک داسې سادات ځان ته وایي خو مونځ نه کوي، عبادت نه کوي، او ټوله ورځ ډیشنټیانو له پراتې عیاشي فحاشي، نو هغه به یې نیکونو پسې نشي رسېدی. دې نه مراد هغه دی چې اولاد عبادت کوي د الله، خو د پلار قدرې درجې ته نه رسېدلی، نو الله وایي دا اولاد هم ورپسې ور رسومه. والذین آمنوا، او هغه خلک چې ایمان یې راوړی، واتبعتهم ذریتهم، او د دوی تابعداري کړې ده د دوی اولادي او بچوم، بی ایمان په ایمان کې، بچم پلار پسې ختلی په ایمان کې. الحقنا بهم ذریتهم، منګه به ورسره پیوسته کو په جنت کې دا ټوله اولاده. وما التناهم من عملهم من شیء، او منګ به کمی ونه کو د په عمل کې یوه ذره، عمل کې به کمی نه راولو. عمل کې دا مطلب چې د عمل په جزا او په بدله کې کم عمل چې کړی نیک اعمال، هغې په بدله کې به کمی نه راوړو، پوره پوره به ورکوو، بلکې هغې نه اضافه. کل امرئ بما کسب رهین، هر سړی به په خپلو اعمالو کې ګرو شوی وي. دلته یا مراد تنې کافر او بېدینه بنده دی، کم بد اعمال چې کړي الله وایي قیامت کې به داسې کلک پکې بندي دوزخ کې لکه ګرو شوی شی چې هغه ګرویدار سره ګروي. رهین عربي کې ګرو لوی، یو چا نه چې روپۍ راوالی او پټۍ ور سره ګرو کې، خو بس بیا خو ته نشي ورنږدې کېدی چې څو دې قرض نی ور خلاص کړي، هغه سره کلک ګروي. نو الله وایي دا کافران او بېدینه به په دې خپلو بدو اعمالو کې جهنم کې داسې کلک نښتي لکه ګرو چې چا سره چې شی ګرو شوی ګرو شوی. او که ځان خوځوي چې وزم، ورته ویل کېږي چې ته دلته ګرو شوی د هغه اعمالو مقابل کې چې کوم د دنیا کې کړي بد عملونه. کل امرئ، هر سړی چې دی بما کسبه، په خپل کسب کې رهینون ګرو شوی او بندي به بندي.
وامددناهم بیا الله د جنتیانو ذکر کوي الله وی وامددناهم من ورته اضافه کو دي جنتیانو ته اضافه بفاکهة میوجات ولحم او غوښې مما یشتهون د ارې غوښې ته چې زړه کېږي که د مرغانو غوښې غواړي که د پسانو غواړي که د هر شي بل ځای کې الله وی ولحم طیر مما یشتهون د مرغانو غوښې به پې الله ورېتې کړي او سرې کړي خوري او دلته الله وی بفاکهة ولحم میوجات به او غوښې به مما یشتهون هر یوې ته چې زړه کېږي یتنازعون فیها یو بل ته به ورکوي په دې جنت کې کأسن هغه جامونه د شرابو ډک کأس هغې جام ته وایي چې د شرابو نه ډکې یو بل ته به یې خوشطبعیتۍ دپاره ورکوي یا یتنازعون دا مطلب خپلو کې به پلانجه کوي جنګ به کوي خو داسې جنګ نه چې د دغې د ټوکو جنګ چې یو بل نه شی تښتوي بعضې وخت ملګري سره ګپ لګوي که نه ټوکې کوي شی ترې وتښتوي نو الله وایي دوی به کله ټوکو کې یو بل نه د شرابو ډک جامونه تښتوي یتنازعون دوی به په ټوکو کې سره لانجه کوي فیها په دې جنت کې کأسن پاغه د شرابو نه ډک جامونو باندې داسې شراب به لا لغون فیها چې لغو او بېهودګي به پکې نه د دنیا د شرابو غوندې چې ویسکي او چټۍ ته او بېهودګي شروع کړي او تی بوتی وی الله وی د جنت شرابو کې لغوه نشته ولا تأثیم او نه پکې د ګناه خبرې شته دنیا کې چې شراب وڅکي که نه د ګناه خبرې هم کوي کفریات وی پېښور کې یو شرابي ما ولیدو پروتو ګاډې واډې ویلې خدای تعالی پسې چټۍ ویلو مالدا ولې مالدا خو سم سړی و موږ سره جومات کې مونځ کوو پروتو خلک ترې چاپېره وی استاد جي دې شراب څکلي دي خو دوی ویل خونه ورانه کې شراب یې څنګه څکلي دا خو مونځ هم کوي که نه او داسې کول نو بعضې خلک شرابونه څکي مسلمانان یې څکي الله هم دې ته وساتي دا ډېر بدترین شی دی نبی علیه السلام فرمایي چا چې په دنیا کې یو غړپ شراب وڅکل یو غړپ د جنت د شرابو نه به ابدالابد محروموي نو ځینې د دې څه مطلب دی چې د جنت د شرابو نه به محروموي نبی علیه السلام خو داسې ویلي ځینې علما وایي دا مطلب چې د جنت نه به محروموي نه به ځي او ځینې وایي که چېرته د نورې نیکعملۍ په وجه لاړم شي جنت د نور عبادتونو په وجه خو چې دا شرابو غړپ یې کړی جنت کې به هر نعمت وله میلاویږي خو شراب به پې الله بند کړي نه به یې وله پرېږدي نو دا دومره بدترین شی دی شراب ډېر بدتر شی دی ګورې او یو صحابي په مسجد نبوي کې ولاړ وی ویله وایي چې زه دې ستنې ته عبادت وکړم دې ستنې ته د ستنې عبادت چې سړی وکړي خو کافر شو که نه عبادت خلک د چا کوي د الله کوي که یو سړی وایي د دې ستنې یا د دې لسپیکر عبادت کافر شو نو هغه صحابي څه وایي وایي چې د دې ستنې عبادت وکړم او یا شراب وڅکم دا دواړه ماله یو شی ښکاري یعنی شرک او کفر او شراب څکل دا یو ځای دی او قرآن شریف کې الله یو ځای ذکر کړي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان انصاب او ازلام دا د شرک کارونه و انصاب معنا د بوتانو عبادت او شراب او جواری الله وی دا ټول ګندګي ده جواری او شراب الله د بوتانو عبادت سره یو ځای ذکر کوخه د بوتانو عبادت چې څوک کوي خو مطلقاً کافر دی نو شراب دومره بد شی دی الله وی دا به داسې شرابي لا د دنیا شراب چې اوس کې لغو او بېهوده خبرې هم پکې کوي او یو ځای کې یو سړي شراب څکلي و پروت و خولې نه یې زګ روان و سپی راغلی او څټلو یا سپي باندې د شرابو بوی ښه لګېدلی و نو چې څټلو یا دې فکر وکړو چې څوک دی ګنې دا خوله مې پاکوي وایي شابه خدای دې در سره ښه وکړي په دسمال مې دا خوله ښه پاکه که خبر نه و چې شراب څکي چې دا سپی دی نو الله وایي د جنت شرابو کې به نه لغوی لا لغون فیها ولا تأثیم او نه به د ګناه خبرې صرف بدن کې به تازگی او فرحت او سرور او خوشحالی راولي او قوت به نور اضافه کوي ویطوف علیهم او تاویږي را تاویږي به د دې جنتیانو نه غلمان لهم هغه غلمان چې د دوی وي ښکلي ښکلي داسې ښکلي دي الله وایي کأنهم لؤلؤ مکنون ته به وایې چې ګنې مرغللي دي بند دي په پوښ کې بند دي مرغللي داسې ښکلي دي نو چې الله وی په جنت کې به دوی ګرځي را ګرځي او خپلو کې به خوشطبیعتي کوي واقبل بعضهم علی بعض او یو بل سره به مخامخ شي جنتین او په خیر داسې به سره وګوري تم جنت ته راغلی سبحان الله یو ملګری به وګوري ښه لکه دنیا کې ملګري موږ او تاسو یو بل سره وګوري چې تم راغلی نو سره به ودرېږي او داسې خبرې به شروع کړي مکالمه الله ذکر کوي مخامخ به شي بعضې د دې جنتیانو د بعضو نورو سره یتساءلون یو بل نه به احوال پرسي کوي ښه احوال پرسی ته څنګه یې په څه رالی تا الله په څه جنت ته راوړلی کم ښه کار دې کړی و اب ورله څه وایي
قالو هغوی به ورته ووایي انا کنا قبلو موږ د دې نه مخکې په دنیا کې وو فی اهلنا په خپلې کورنۍ کې چې اوسېدو مشفقین نو د الله نه یریدو ځکه جنت ته رالو چې موږ په خپل اهل او بچو کې به چې اوسېدو که نه نو د الله نه به ډېر یریدو او د دوزخ نه به یریدو د هغې یرې په برکت دلته رالو انا کنا یقینا موږ وو قبلو دې نه مخکې یعنې په دنیا کې فی اهلنا په خپلې کورنۍ کې به چې اوسېدو مشفقین یریدونکي و د الله نه نو چې کله یریدو فمن الله علینا نو الله فرزونه وکړه په موږ باندې احسان یې وکړو ووقانا عذاب الجحیم عذاب السموم او وی ساتلو د عذاب د ګرم دوزخ نه یو دا او دویم دا وجه وه چې جنت ته رالو دویمه وجه یې دا وه انا کنا من قبلو بېشکه موږ وو دې نه مخکې په دنیا کې ندعوه چې د الله عبادت به هم کوو د الله عبادت هم کوو ځکه رالو جنت ته که نه به ترې پوښتنه وکړي ته په څه رالې وله به وایي انا کنا ندعوه موږ به د الله عبادت کولو منځونه هم کول تلاوتونه هم کولو یا دا معنا دویمه معنا یې مفسرینو داسې کړې انا کنا من قبلو بېشکه موږ وو دې نه مخکې په دنیا کې ندعوه چې الله نه هم په دعا کې دا جنت غوښتو الله نه هم په دعاو کې دا جنت غوښتی او ځکه یې راکو موږ جنت غواړو که نه دا دعاګانې چې مانځه پکې کوي یا الله موږ له جنتونه راکړي او خپلوانو له مور و پلار ته ټول نو موږ به غوښتو انه هو البر الرحیم یقینا دا الله چې دی البرو نیکی کوونکی دی د خپلو بندګانو سره الرحیم او بې انتها مهربانه دی داسې نه دی چې څوک تی جنت غواړي ګنې الله به یې نه ورکوي الله رحیم هم دی الله پاک جنت ورکوي نو الله وایي د جنتیانو به دا حالي او د دوزخیانو حالات هم ذکر کو اوس دې نه وروسته نبی علیه صلات وسلام ته الله پاک د دعوت امر کوي چې دې قوم ته د دعوت ورکوه د ایمان په طرف باندې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله زمونږ اخره خاتمه په ایمان کې زمونږ روجې تراویح تلاوتونه او عبادت قبول او منظور کې الله دا ټول ستا د رضا دپاره وګرځي اخلاص او للهیت پکې راولې الله دا کلی او د جومات آباد ودان لري الله د جومات په عبادت باندې ودان کې ټولو مسلمانانو سره خپل نصرت شامل کړي روژه وخترونه او ټول وخت په موږ باندې په خیر او عافیت سره تیر کړي مریضانو ته شفای کامله ورکړي ټولو مسلمانانو مشکلات رفع کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد